افغانستان ته، په افغانستان کې یو جګړه کیږي کنټرول، خو ګټه موږ په هغه وخت کې کولی شو چې موږ پکې دننه شو او دلته بحث بیا پر ملي قیام وشو. په اوسنیو شرایطو کې ملي قیام ممکن دی او که ممکن دی څه ډول یې رامنځته کولی شو؟ همدا ډول چې دا موږ غږیږو. مننه. دا مهم بحث په دې خاطر دی چې ځینې خلک یې ډېر ګمراه کوي. دا بحث ځینې خلک دا بحث لکه دا په لره پښتونخوا کې چې خلک دا ټوله قضیه یې د 50-60 کاله همدې ته پرېښې ده چې دا به بیا خلک هوښیار شي، بیا به خلک ټول پروفیسران شي، بیا به بس بله ورځ به راووځي صاحب دا سیستم به ټول بدل سوی. هغسې یو چېرته هم نه کېږي. دغه رقم دا توقع غلطه ده، غیر عاقلانه ده. ملي قیام په دې معنا دلته درست د تعبیر دی سړی ووایي چې یو حرکت به مزاحمت او مقاومت پیلوي د ترهګرو په خلاف او ولس به یې ملاتړ کوي. دا ډول دې ته ملي قیام ویلی شي. مثلا داسې د خلک راولاړ شي، د طالب د مخالف نریټیو ملاتړ شي او د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي. دا څنګه ممکنه ده؟ دا څنګه ممکنه ده چې خلک دغه ملاتړ؟ دا داسې ممکنه ده چې افغانان څوکه د یو ډلې په حیث باندې منسجم شي، په افغانستان کې دننه فعالیت وکړي. د هغه نو بیا خپله استراتیژي لري. البته ټوله استراتیژي زه دلته نشم تشریح کولی، خو چې په سپینو الفاظو یې درته ووایم، یو جګړه ییز محاذ پرانیزي خو یو ډېر قوي سیاسي منشور ولري او سیاسي منشور یې د افغانستان د ملي ګټو په بنیاد باندې او تر شا یو سیاسي ټیم یې چې هغه سیاسي اړخ د مبارزې ورته کفر کړي. دغه شته ضرورت دی د افغانانو. او دا که څوک داسې وایي چې نه تاسو هغه مه کوئ، مزاحمت مه کوئ او تاسې مخالفت مه کوئ او بس تاسې یوازې لکه تبلیغانو بسترې شاته واچوئ او خلکو ته تبلیغ کوئ او بیا به په 50 کاله کې یا په 60 کاله کې افغانان ډېر زیات استثنایي ناڅاپه هوښیار شي او بیا به د حالات یو دم په بل طرف واوړي. د دغه حالت کاست دومره لوړ دی، د دې حالت قیمت دومره لوړ دی چې یو کال پاتې کېدل بیا 10 کاله نور بیرته دې حالت ریورس کول ایجابوي، یعنی سختوي. دا خبره ډیره زیاته. نو دا کار موږ نشو کولی چې هغه دغه ته کینو چې یوازې مدني فعالیت وشي او د مدني فعالیت له لارې به موږ په افغانستان کې تغییر راولو. د مدني فعالیت له لارې تغییر نشي راتلی او کله چې موږ وایو چې ولسي قیام دې وشي، هدف مو یعنی دا باید داسې تعبیر نشي چې بس موږ به کینو، ملایان به حکومت ته پرېږدو او بس موږ به تنها سیاسي مدني فعالیت کوو. حال دا چې په افغانستان کې حتی د سیاسي او مدني فعالیت زمینه هم نه ده برابره، خو که برابره هم وای دا به بیا هم زموږ لپاره دغه وای ناممکنه وای ستاسو رژیم په دې شکل باندې راوپرځوئ. او که دا رژیم نه راپرځول کېږي نتیجه معلومه ده چې موږ کال په کال چې خرابېږو. هم دوی د افکارو د کیفیت له لحاظه دا ډله داسې په د دې راتلونکی نسل به تر دې متشدد دي. معمولا افراطي ډلې دا خاصیت لري چې نیکسټ جنریشن د افراطي ډلو چې د راتلونکی جنریشن تر تیر جنریشن ډېر افراطي. او بیا خو په افغانستان کې دا حالات ځکه دغه چې دی لا هم چې دلته خو د ملایانو د حرکت دوه هغه دي، یو خو هغه استخباراتي ارګنایزیشن ده، یو بیا یو بل بیس لري چې هغه ته مدرسه وایي او دا مدرسه چې ده هغه ریجنریشن کوي. د دوی د ټول دغه افراطي قوت چې ده په دوی کې ریجنریټ کېږي. که یو 5 نفره مثلا په دوی کې بدل هم سي، هغه 5 نفره 5 کاله 6 کاله کې زړیږي، هغه له صحنې وځي، هوښیار سوی به یې، حالاتو به هوښیار کړی مقصد، خو هغه هوښیارتوب به یې بیا نور په درد نه خوري. اوس مثلا په دوی کې متوکل هوښیار سو، صحیح ده، بیخي یو جمهوریتي کس چې نه جوړ سو، څه فایده یې وکړه؟ یا مثلا ملا سلام ضعیف په دوی کې هوښیار سو، پوهنتون یې خلاص کو، په پوهنتون کې نجونو سبقونه ویل، دا بیا فایده نه کوي ځکه چې هلته لاندې د دوی یو بیس ته چې هغه افراد په دوی کې ریجنریټ کوي
نو یعنې موږ یې په داسې یو مصیبت مبتلا کړي یو چې هغه دغه لري د ځان د ترمیم قابلیت لري، داسې یو ماشین پاکستان دلته انسټال کړی دی. نو زه فکر کوم چې بغیر له دې نه چې طالبان په زور راوپرځول سي، بله لاره نورې لارې ډېرې خطرناکې او ډېرې کاسټلي دي. او که موږ دې ته کینو چې ودرېږي خلک به دومره تر فشار لاندې راسي، کوڅو ته به راووځي، دا آی اس آی په دې باندې ښه پوهېږي چې څومره فشار وارد کړي او کله او څومره فشار واخلي. اوس خو موږ په داسې یو کوشش کوي قصداً چې داسې یو ذهنیت په افغانستان کې عام کړي چې خلک په نه څه خوشحاله شي، یعنې په ډېر کم ژوندانه باندې هغه د پهلوان زنده خوش است په نظریه باندې وپایي. لیکن که کله دوی په دې وپوهېږي چې په دې کې اوس خلک امکان لري داسې مرحلې ته ولاړ شي چې په قیام وشي، کېدای شي یو څه امتیازات بیرته یو څه اندازه هغه فشار کم کړي دوی، او هغه به د دې لپاره نه کموي چې دوی به د افغانستان د خلکو غم اخیستي، هغه به یې دې لپاره کموي چې د دوامداره خراب وضعیت ورباندې مدیریت کړي. او دوامداره خراب وضعیت چې دی اغتشاش ډېر خطرناک دی. دغه اوسنی دغه ساختاري تشدد چې دوی په افغانستان واکمن کړی دی، دا تر محالني تر موقت تشدد چې هغه منظم نه وي او ساختاري نه وي، دغه ډېر پې خطرناک دی. نو د دې قیمت هم لوړېږي په نهایت کې، ځکه دا به ته اوس مثلا 40 کاله په دغه حالت کې ژوند کوې چې ورځې به د 300 ماشومان مړه کېږي، په هغه شکل خو ملت بیخي له منځه ځي. او هغسې که ته مثلا د دوی په مقابل کې یو جبهه پرانیستل سي، دوی په مقابل کې زور وکارول سي، امکان لري یو موقتي ګډوډي رامنځته سي. لیکن هر موقتي ګډوډي، هر جنګ چې دی هغه دوامداره جنګونه هغه چې ډېر اوږد سي، 15 کاله 6 کاله موږ تاسې کورني جنګونه اوږده سول، تر هغه وروسته بیرته ملت ته د خپل سروایول لپاره یو څه کوي، بیرته یو ښه حالت راتلی سي. لیکن په دغه اوسني حالت باندې که دوام وکړي، دا بیا ډېره د دې خو یو بل مشکل دی د طالبانو د وضعیت دا دی چې دا خپل قبایح خپل مشکلات چې دي هغه ری انفورس کوي، یعنې هر بل نسل د طالبانو چې راځي په هغه کې هغه مشکلات لا غښتلي کېږي، لا دغه کېږي، ژورېږي. دوی د جنګ په وخت کې ښایي دومره وخت نه درلود چې ډېر خلک ملایان کړي، چړیانې کړي او ډېر متعصب خلک وروزي. لیکن اوس د سولې په وخت کې دوی دا فرصت لري چې ډېر متعصب چړیان او ملایان درته وروزي، او دا پروسه ډېره سیستماتیکه روانه ده. نو دا اوس چې کوم نوی نسل راځي، تاسې باور وکړئ په د هیبت الله پسې به تاسې ارمان وکړئ چې خدای پاک هغه هیبت الله څه سو، هغه خو ډېر ښه سړی و، دغسې یو حالت به در باندې راولي. مننه. ډیره مننه قرار صاحب کور مودان. زاهد الله کاروان سلام، خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیره زیاته مننه ثاقب صاحب د تاسو او د قرار صاحب نه او د انګار صاحب نه، تاسو ډیره ښکلې خبرې کوئ او ډیر ښه وضاحتونه ورکوئ. الله دې تاسو ته اجر درکړي او ډیره زیاته مننه چې مونږ او د ځوانان ټول په دې خبرو پوه کوي. خو زه چې به کوم فکر لرم هغه بیا بل شان دی. هغه دا دی چې زه په خپل د ډیر عمر نه په ګراوند ریالټي باندې کار کوم، او ګراوند ریالټي دا دی چې زمو اولنې جهاد چې مجاهدینو چې وکړو، نو په هغه وخت کې داسې و چې لکه د پاکستان په توسط باندې امریکا په پاکستان ته هډ ورکو او هغه بیا په افغانستان کې خلکو ته ورکو او خلک دغه ګلبودین او د خلکو ته او الته په جنگونه کول. نو بیا د سیو چې د ته یو کس پکارو چې هغه په پښتو باندې خبري وکي او د پښتنو هغه کلچر سره یو شانت اوسېږي. نو د هغه د پاره جنرال حمید ګل پیدا کو. کله چې جنرال حمید ګل پیدا کو، نو دغه څومره جنگ چې په هغه وخت کې هغه جنرال حمید ګل مخ ته ویوړو. نو بیا داسې و چې جنرال حمید ګل چې دومره جنگ مخ په وړاندې ویوړو، هغه غوښتل چې په پاکستان کې چیف اف آرمی سټاف هم دغه په خپل جنرال حمید ګل ووسی. خو دې ته دا مقور نه کړل شو. چې کله دا مقور نه کړل شو، نو دې په افغانستان کې ډیر خلک روزلیو. نو د هغه لکه پاکستان به په غواخه
تم لکه چې زنګ راغی. خیر تر څو چې ډېر عزیز به لنډ نظر ورکړم. مهرباني. د قرار صاحب د خبرو سره زه موافق یم. دا اوسنۍ دنیا چې ده اوس دنیا کې ضروري ده یعنې د جګړې دپاره تر ټولو مؤثره ده دغه رقم وضعیت د کنټرول دپاره. د جګړې دوه ډوله دي. یو دا کنونشنل وارفیر دی مثلا اوس چې په اوکراین کې روان دی چې دوه پوځونه مخامخ دي سره. یو دا ان کنونشنل وارفیر دی. عموما دغه شل کاله چې طالبان زما آواز نه راځي اوس آواز راځي. اوس انګار تاسې آواز ورک و انګار صاحب خبره شروع کړه لنډ نظر ورکړي هغه برابر. نو د داسې وضعیت د ان کنونشنل وارفیر چې دی چې په افغانستان کې اوس یا په سوریه کې یا په عراق کې دا تر دغه ډېر زورور دی. د دې دپاره بیخي ډېر ظرفیتونه نه دي پکار او په دغه کې او د دې دپاره ډېر خلک هم پکار نه دي. د دې دپاره څه پکار دی؟ مشروعیت پکار دی او قوي ایډیالوژي پکار ده، قوي مفکوره او اراده پکار ده او قوي مشروعیت پکار دی. لکه قرار صاحب چې ویل چې ما یو ډله چې د دوی پر ضد وجنګېږي او دا ډله باید د افغانستان په داخل کې په ولس کې دغه محبوبیت ولري چې د دوی هر فرد چې هر کوڅې ته ننوځي دا ټول کله یو کوڅه یې باید وساتي. د دوی ټپي باید خلک په خپله وساتي او دا په ډېرو لږو امکاناتو کېږي. د دې کار دا دی چې ته دغه دولتي دستګاه چې ده د دې دولتي دستګاه هغه موثریت ور ختم کړي، د خلکو باور او اطمینان پر ختم کړي. دوی چې یو مثال دی پر امنیت ډېر ټینګار کوي چې موږ امنیت راوستلی دی. که ته د دوی په دې کې ویره خپره کړې د دوی په مشرانو کې، د دوی په رهبرانو کې، د دوی په سرتیرو کې، ډېر په اساني سره دا سیسټم له منځه ځي. او دوی خو ډېر ضعیفه سیسټم دی. دوی خو ولسي ملاتړ هم نه لري. دوی د ولس څخه ډېرو ته ناراضه دي چې یو کوچني تقریبا 1000 نفره 2000 نفره ډېر په اساني سره کولی شي د دوی ټول سیسټم له منځه یوسي. عین شی په دغو کې مثلا یهودانو همدغه کار وکړي، په همدې سیسټم په همدې فکر باندې د یهودو دولت جوړ کړي. دوه سازمانونه، یو د لیهي په نامه و یو د هاګنا په نامه، او دا بیخي کم خلک وه. دوی به پر دغو باندې بریدونه کول. دا بریټیش سرتیري چې وه او د مسلمانان چې وه په فلسطین کې پر دغو حملې کولې. په ټولو کې ویره خپره کړله او خلک یې مجبوره کړه چې دوی سره دغه وکړي. انګریزانو دوی سره کمپرومایز وکړي، دا منطقه یې ور پرېښول او د دې څخه دغه د موساد سازمان جوړ سو، د IDF ځینې جوړ سو، د اسرائیلو دولت لومړنی ولسمشر صدر اعظم چې ډیویډ بن ګوریان نومېده هغه د دغه هاګنا سازمان مشر، د هاګنا سازمان غړی. نو د دې لپاره دا اوسنۍ جګړې دا ضروري نه ده چې موږ باید ډېر ظرفیت ولرو، مثلا ډرون تیاري دې وي، د امریکا غوندې دولت چې زموږ تر شا ودرېږي یا یو بل هېواد دې ودرېږي. نه، چې خپل د افغانانو ولس، د افغانان د خپل زموږ تر شا ودرېږي یا هغه ډله چې افغانان د طالب پر ضد راپارېږي د دغو خلکو تر شا ودرېږي او هغوی په زړه کې ځای ورکړي، ویې ساتي، پالنه یې وکړي او مشروعیت پیدا کړي، فکري ملاتړ یې وکړي. طالبان ډېر اسانه چپه کولی شي. ډېره مننه انګار صاحب. کاروان صاحب مهرباني تاسو خپل بحث ته ادامه ورکړئ. اوس بخښنه غواړم زما آواز لکه چې قطع راته، اوس غواړم چې خپل خبرو ته ادامه ورکړم. نو خبره دا ده چې امریکا پنجابیانو جنرال حمید ګل ته دا واک ورکو چې په افغانستان کې خلک وروزي او په افغانستان کې جګړه مخې ته ویسي. نو بیا په خپل جنرال حمید ګل غوښتل چې هغه په خپل هم په پاکستان کې واک ته ورسیږي او د چیف اف آرمی سټاف وحده پلاس باندې ویسي. خو بیا دا وشو چې پنجابیان په دې باندې هریدل چې چرته په موږ باندې پښتانه راشي نو هغه واک زموږ نه ځي. نو پنجابیان په چاپلوسۍ کې ډېر زیات مخکښ خلک دي. نو هغې امریکا بیا وهڅوله او هغې ونه غوښتل چې جنرال حمید ګل دغې وحدې ته ورسیږي. نو بیا داسې وشو چې د هغې نه وروسته داخلي جنګونه رامنځته شو او داخلي جنګونو نه وروسته طالبان رامنځته شو. کله چې طالبان رامنځته شو د جنرال حمید ګل پوره واکو په افغانستان کې او په مجاهدینو کې هم، نو دغه مخې ته روانو. په خپله دغه د اسامه چې کومه مسله راغلې ده او دا ټول موضوعات دي، دا ټول د جنرال حمید ګل په وجه باندې راغلي دي، ځکه چې دا یو قوي ساختار دی دلته خاص کر په پښتنو کې چې هغه په دې باندې جنرال حمید ګل خلاف ته د امریکای چې دته د چیف اف آرمی سټاف عہده ورنکړه. نو په دې خاطر باندې هغه د امریکای خلاف ته او د امریکای په خلاف باندې بیا بیرته خپل افغانان استعمالول. نو دغه پروسه کله چې امریکا رااله
افغانستان ته جنگ شروع کو په اول 2-3 کلونو کې افغانانو جګړه وکړه د امریکا سره او امریکا ماته ورته ورکړه. دا عموما طالبان نو، دا ټول په خپل افغانانو چې جګړه وکړه او امریکا ته ماته ورکړه. نو په دغه وخت کې امریکا برته پاکستان ته رجوع کړو. پاکستان نه وغوښتل چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ کومک وکړئ ځکه چې موږ په افغانستان کې ماته وخوړله. نو په دغه وخت کې د امریکا د پاکستان بیا دا وکړ چې دغه طالبانو کې مډالې چې تختیدلې وي پاکستان ته هغه بیرته افغانستان ته مرج کړي په 2004 او 2005 کې او بیرته جنگ شروع کو. خو په دغه وخت کې لکه دوه هدفونه، یو هدف دا چې په خپل په دې باندې جنرال مشرف هم غږیدل دي چې موږ ورته ویلا چې امریکا ته چې افغانستان د لپاره به تاسو پوز نه جوړوي. صحیح ده کنه؟ نو په دې کې داسې وشو چې اکثره ډلې د افغانستان د پوز خلاف او د هغه خلکو خلاف چې کوم د امریکا خلاف جنگیدل. نو هغه خلک چې دي کچرته امریکا په خپل ټارګټ کولای شو کچرته هغه نشو کولای نو به بده ټارګټ ورکول کېده دوی به د منځ وړل. صحیح ده کنه؟ او صفایي به کوله. نو دوه جبهو کې د جنگونه شروع او د دې وروسته په دې کې جوړ وشو چې مثال موږ به تاسو ته بیرته پرتلون کې واک درکو. مهمه خبره دا ده چې د وخت کې دغه جنگونه چې دي بیا فیض حمید مخه توړل، د فیض حمید په توسط باندې دا جنگونه مخه توړل. بیا فیض حمید او د جنرال حمید ګل او د عمران خان د یو ایدئولوژي ده د افغانستان د لپاره، د پښتنو د لپاره او د امریکا د لپاره او د پاکستان د پوز د لپاره د یو ایدئولوژي ده چې د مخه ته وړي. د په خپل د پاکستان د پوز سره په دې باندې نفرت کی چې هغه د توواک نه ورکي، امریکا سره په دې نفرت کی چې امریکا د توواک نه ورکي. نو د دې په خاطر باندې هغه داسې ډلې په افغانستان کې او په پښتونخوا کې روزلي دي او ورسره شته دي چې هغه په هم پنجابیان تهدیدي هم په امریکا تهدیدي. نو په دې اساس باندې لکه اوس چې دا کوم مثال روان دي کله چې فیض حمید رااله په افغانستان ته کله چې سقوط وشو او د سقوط وروسته طالبان واک ته ورسېدل او فیض حمید رااله په دې خاطر رااله افغانستان ته چې خپل چې د فیض حمید کوم ډله ده صحیح ده چې پاغي کې دغه مولا برادر دی سراج الدین حقانی دی او په دې کې د مولا عمر زوی دی چې دوی ته قوي عہده ورکی په افغانستان کې لکه وزارت دفاع، وزارت داخله چې دی حاکم اوسي او دی چې ستر رسیدل غواړي دا غي د لپاره بیک اپ ولري. نو دا وزارتونه هغه ته ورکړل شو. صحیح ده. اوس کوم چې دغه دی د سنو مې دی نو مې نه هر شو د امیر المؤمنین چې ورته وي حید الله هغه دغه چې دی دا په خپل د پنجابیانو د پوز ډله ده دا په خپل. صحیح ده کنه؟ او په دې کې چې کوم وزارت خارجه کې چې کوم کس ناشته د افغانستان هغه چې دی په خپل د مولوی فضل الرحمن چې د هغه ډله ده. نو طالبان په کول کې په درې ډلو باندې تقسیم شوی دي په خپل مانس کې. اوس مکتبونه چا بند کړی دي؟ مکتبونه چې دي دا مولا هیبت الله بند کړی دي. صحیح ده. د دې په خاطر باندې چې د نېشنلزم هغه غوسه دومره اوج ته ورسیږي ترڅو د پاکستان ترڅنګ ودرېږي او دغه کم قوي وزارتونه چې دغه خلکو سره دي او دغه خلک د پاکستان د پوز خلاف او د امریکای خلاف دي نو هغه راو پرځي. نو په دې اساس باندې لکه دی دغه کار په لار باندې چول دي. اوس وخت کې کم چې دا راتلون کې درې سالور مېشته پاتې کوم جنگ په لار باندې چول کیږي او په افغانستان کې بحران راځي. نو دې بحران د لپاره په خپل مولا هیبت الله به استعماليږي د طالبانو په خلاف د درې کسانو په خلاف باندې ور سره د وزیر خارجه چې کوم یو دی ځکه چې مولا فضل الرحمن چې دی هغه اوس بیرته د پاکستان په سره وګ جنگولې دی او سره یو ځای کې چې د دوه ډلې سره یو ځای کې او په دې کې به دغه استعماليږي د پنځیرین به استعماليږي ترڅو دغه د پنځیر نو جنگيږي لکه څنګه چې افغانستان سختدار داسې دی چې دا یو غریزه علاقه ده کو دلته وړي ډلمشتون ولري کولای شي چې یو حکومت ډیر په اسانۍ سره سقوط ورکړي او طالبان خود عمره مالدار هم نه دي پیسې هم نه لري. نو په اساس باندې دا کوم چې وزارت دفاع د وزارت داخله د چاغي د خپل ځان په لانګ ټرم کې سپورټ کی. نو په دې اساس باندې اوس کوم ټي پی چې په پاکستان کې جنگيږي دا په خپل د فیض حمید او د عمران خان دا د غي ډله ده چې بیرته د پنجابیانو په خلاف باندې په پښتونخوا کې جنگيږي
ځکه چې هغه غواړي چې پنجابیانو ته سقوط ورکړي ځکه دا ډیث وار دی یا په پاکستان د منځ ځي یا په افغانستان د منځ ځي نو پر اساس باندې اوس پنجابیان په خپل په دې کوشش کوي چې لابیګری وکړي د مختلفو لارو نه استفاده وکړي او افغانستان ته چې څومره زر کولای شي سقوط ورکړي د دې نه مخکې چې پاکستان سقوط کړي نو موږ او تاسو افغانانو ته پکار دي چې موږ باید په ګراوند ریالټي باندې کار وکړو صحیح ده کنه هغه چې موږ ته فائدہ رسي هغه باندې کار وکړو نو وز زما په خیال باندې زما چې کوم فکر دی هغه دا دی چې د کوم د آیسای ډله چې د فیض حمید او د جنرال حمید ګل هغه ډله کمزوري په پاکستان کې په دې کمزوري کړی دی چې فیض حمید هم په جیل کې دی عمران خان هم په جیل کې دی نو دا ډله چې نور هغه په سند شي تړل کېدل تر څو چې هغه په جیل کې نو دا ډله په طالبانو کې زه فکر کوم یو خود مختار ډله ده چې مولا برادر او دغه خلک دي چې دوی اوس د چین سره اړیکې جوړي لکه تاسو په خپل خبره کې ول چې ټرمپ وایي چې د چین دغه کوم هوایي میدان د افغانستان چې دا ورکړل شوی دی دا حقیقت دی ځکه هغه غواړي چې د چین سره اړیکې وساتي د خپل بقا په خاطر باندې نو د دې اوس د واخان لارې چې دغه هم په دې خاطر باندې ولکېږي چې د خپل ځان د بقا په خاطر باندې ترڅو د چین نه پیسې واخیستل شي او چین ته یو لار ورکړل شي نو خبره دا ده چې اوسه پورې زه څومره افغانان اورم هغه نه دا مسله ورکه د ګراوند ریالټي باید موږ تاسو ګراوند ریالټي ته وګورو او دا غي نه وروسته فیصله وکړو کوم ځان ته زو نه فکر کوم افغانستان به کله هم په وجود کې برترانه شي ځکه پرسوران په خپل مخ لاړ شي او اوس پاکستان دې ته پلان لري چې واخان کوریډور چې دی هغه په خپل نوم باندې کې د دین وروسته چې کله جنگ شروع شي او افغانستان حکومتونه منحل شي او بیا څوک وخت ونه رسیږي نو د هغه وروسته بیا هغه غواړي چې دغه سترلاسه کی او ډایرکټ دغه سره تاجکستان او ازبکستان سره لار ولري نو زه په خپل دا فکر کوم چې مونږ په دې وخت کې په دې باندې کوشش وکړو چې اوس مهال په دې ډالو کې کومه ډاله ده چې د افغانانو د لپاره فائدہ مند ده غلطی نه د ټول افغانانو نشوي دي هر خوانه شوي دي د څه خوانه ده چې هغه نه غلطی نه ده شوي خو موږ او تاسو دغه وس حالات چې موږ ډیر بد حالت ته وړي د دې نه څنګه وځو او څنګه خپل افغانستان خپلواک ترلاسه کو نو د دې لپاره باید کار وکړو په دې باندې فکر وکړو نو زما په خپل هم دغه نظر ډیره مننه کاروان صاحب کور موادان قرار صاحب او انګار صاحب تاسو کوم ورستۍ خبره لري هغه راته وایي نور بګنی داسې د ورو د لایف ټولولو ته دوه بجې زه به لاندې د پر دغه باندې خبرې وکړم ته خو بیخي داسې د خبرې بیخي ډېر پاراډاکس لري په ذهن کې یو شی طرحه کړی دی چې د څنګه دې شي نتیجې ته رسېدلی دي زه نه پوهېږم اما بیخي ډېر پاراډاکس یې درلودی او ډېر ګډوډ شیان ویلی زه د نظر احترام لرم خو نظر خبرې ډېرې ناسمې وې او د ول ګراوند ریالټي باندې به خبرې وکړو د ګراوند ریالټي څخه هم ډېرې لرې وې ښه خبره ده چې انسان په دې اړه فکر کړی دی په دې اړه یو ذهني نتیجې ته رسېدلی دی په حقیقت دا دی چې څه وویله دغه شی هېڅ یو حقیقت نه لري نه جنرال حمید ګل په خپل سر کار کوي نه حمید فیض په خپل سر کار کوي جنرال حمید یا مثلا نه په طالبانو کې کوم خپلواک ګروپونه موجود دي دغه د پاکستان د ستراتیژیک عنق د پالیسي فکر مارشال ایوب خان جوړ کړی و چې د پاکستان لومړنی صدر ولسمشر د دغه وروسته د لیاقت علي خان وروسته ولسمشر دیکتاتور دغه مارشال ایوب خان و او جنرال اسلم بیگ چې ډېر پخوا یو د پاکستان د پوځ مشر هغه دغه د ستراتیژیک ډیپت پالیسي دغه کړله بیخي هغه مدونه یې کړله یعنی عملي یې کړله د یو قانوني د یو نظامي دکتورین شکل یې ورکړ دا جنرال اسلم بیگ وکړي او بیا تطبیق سوه دا د جنرال حمید ګل خپل فکر نه و جنرال حمید ګل هم د همدې ستراتیژي یو مامور و مثلا دغه یې هم و د جنرال اسدالله درانی یې هم و د هغه وروسته چې کوم جنرالان احمد شجاع پاشا دی او څوک دي دا ټول راغلي دي پرویز مشرف په خپله همدې فکر ته کار کوي د همدې کار دپاره یې بیخي ډېر زحمت کښلی د پاکستان د پوځ مشرانو ټولو پر دې باندې کار کړی دی یو فکر چې په افغانانو کې موجود دی هغه دا دی چې ما هم یو وخت هغه فکر درلودی هغه دا و چې موږ ما فکر کوي چې آی اس آی په پاکستان کې یوه
خپلواک سازمان دی او ډېر قوي سازمان دی او ټول پاکستان کنټرولوي. کله چې مې په دې اړه مطالعه وکړله حقیقت دا دی چې آی اس آی څه د پاکستان پوځ ورته وایي یا جی ایچ کیو ورته وایي آی اس آی هماغه څه کوي. خودسره سازمان نه دی. د پاکستان د پوځ دا یو اسټابلیشمنټ دی، هغه هیډ کوارټر جی ایچ کیو ده د پاکستان دغه، او آی اس آی عموما د آی اس آی مشران، د آی اس آی افسران دا ټوله د جی ایچ کیو د خوا ټاکل کیږي او هغوی ته جوابګوی دي او د هغوی پالیسي تطبیق کوي په خپل. او په پاکستان کې یوازې آی اس آی نه دی، دا هم یوه غلط خبر ده. ورې ملیټري انټلیجنس په نامه بل سازمان موجود دی چې هغه هم استخباراتي فعالیت کوي، ام آی ورته وایي. بل یو ملکي چې په ملکي برخه کې ملکي هم نسو ورته ویلی، نیمه نظامي دی چې هغه یو بل استخباراتي سازمان دی د انټلیجنس بیرو په نوم، هغه دننه په پاکستان کې کار کوي، لکه په امریکا کې اف بی آی چې دی. دا ټوله په مشترک ډول منظم فعالیت کوي او ټوله د پاکستان منافع تامیني، ټوله د پاکستان د پوځ سره په ګډ کار کوي. او یوازې آی اس آی او انټلیجنس بیرو ملیټري انټلیجنس هم نه دي، نیوی انټلیجنس ورې په پاکستان کې موجود دي، ایر فورس انټلیجنس په پاکستان کې موجود دي. دا ټوله انټلیجنس ایجنسیانې د هلته انټلیجنس کمیونټي موجوده ده او دا ټوله په ګډه یو ځل فعالیت کوي او دوی د افغانستان په اړوند د افرادو نظر نه دی. دا ډېره غلطه خبره ده اوس د وکړله چې دلته د جنرال حمید ګل نظر دی یا د حمید فیض نظر دی یا د یو بل جنرال نظر دی. نه، دا د پاکستان د دولت پالیسي ده او هغه او دا یو نامعقوله هم نه ده. هغوی د افغانستان څخه افغانستان ته د یو دشمن هیواد په سترګه ګوري او دا دشمني د یو ځای څخه سرچینه لري. هغه دا ده چې موږ د افغانستان پاکستان چې جوړ شوی دی دا د افغانستان پر نیمه خاوره باندې جوړ شوی دی. د افغانستان نیم نفوس په پاکستان کې دننه پروت دی. د افغانستان خاوره د پاکستان تر اشغال لاندې ده. د ډیورنډ لاین معضلت وګورئ، د کرزي خبرې وګورئ، د ډاکټر نجیب خبرې وګورئ، د سردار داود خان خبرې وګورئ، بیا د اشرف غني خبرې وګورئ. تاسو د دې ټول هر یو چې د پاکستان سره د ایس ډایرکټوریټ کتاب وګورئ، د ګوسټ وار کتاب وګورئ، نور کتابونه په دې اړوند چې لیکل سوي دي په دې ټولو کې یا خپله د نن قرار صاحب هم د کړي و دا د سپنتا کتاب سیاست تر دروندي که څه په نامه د سخت نوم یې دی، په دې ټولو کې تفصیلي بیانات موجود دي چې کله چې د افغانستان ولسمشرانو یا د افغانستان دولت د پاکستان سره د افغانستان په معضله کې خبرې کړي دي. یوه غوښتنه اساسي غوښتنه یې دا جنې کړې ده او دغه دوې غوښتنې جنې کړي دي، تر دې اضافه یې شی نه دي غوښتي. ډیورنډ لاین په رسمیت وپېژنئ. اولینه غوښتنه د پاکستان هم په ملګرو ملتونو سازمان کې هم دا ده، هم د امریکا سره په مذاکراتو کې هم دا ده او هم د افغانانو سره په هر مجلس کې د افغانستان د دولت سره همدا خبره ورته کوي چې تاسې د ډیورنډ لاین په رسمیت وپېژنئ. دا د حمیدګل نظر نه دی، دا د اسدالله دراني نظر نه دی، دا مثلا د انور الله کاکړ نظر نه دی، دا د جنرال وحید کاکړ نظر نه دی. دا د پاکستان د دولت اساسي غوښتنه ده یوه. بل د افغانستان سیاست، بهرنی سیاست په خاص ډول باید د پاکستان په ولکه کې دا اساسي غوښتنې دي، دا د افرادو نه دي. او موږ که دغه شان د دغو دوو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره پاکستان یو استازي ځواک جوړ کړی دی د طالبانو په نامه باندې. که تاسې ورسئ د سپنتا کتاب ته دغه قرار صاحب یې تیا نوم راته ووایه، نوم یې ما سیر دی، دا روایت دی که چی داسې و روایت از درون په دې نامه باندې کتاب دی. په دې کې سپنتا د افغانستان د نیشنل سکیورټي اډوایزر و او په هغه مذاکراتو کې چې د کرزي دولت د پاکستان د دولت سره کوله، په هغه مذاکراتو کې دخیل و، په هغه مجلس کې ناست و. پاکستان یو طرحه وړاندې کړې وه د افغانستان دولت ته چې تاسې به په افغانستان کې معکوس پښتونستان جوړوئ. معکوس پښتونستان څه معنا لري؟ په هغه کې دا تشریح کړي دي. هغه وایي چې موږ پر ډیورنډ لاین ته پراته ولایتونه د افغانستان په دې کې به تاسې طالبان حاکموئ. دا منطقه به طالبانو ته پرېږدئ، په دې کې به طالبان حاکم وي، په دې کې قوالیان ټاکل کیږي، په دې یعنی دا به د پاکستان پیریفري، یعنی دا به نیمه د پاکستان تر حاکمیت لاندې خاورې. دلته به د پاکستان نیمه پوځیان حاکمي. نیمه پوځیان څوک دي؟ طالبان دي چې شکلونه، حرکتونه، د ژوند طرز یې، فکر و ګرد شان د افغانستان دی، اما په اصولو کې دی پاکستانی دی، په فکري لحاظ پاکستانی دی. دغه قوت به دلته حاکمي، دلته به والیان د دوی په خوښه ټاکل کیږي
دلته به دا کوم پولیس چې دا به د دوی د خوښي دلته به د افغانستان ملي اردو ځای نه لري. دغه قوتونه چې د طالبانو دي دا به د افغانستان د نظامي پوځ په چوکاټ کې ځای ورکول کیږي او دغه منطقه به ټوله تقریبا د پاکستان د حاکمیت لاندې دا به یو ډول بفر زون غوندې شی دی جوړوي. دغه د افغانستان د دولت څخه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان تر کنټرول لاندې راسي. یعنې یوه غوښتنه یې دا وه چې د ډیورنډ لاین به په رسمیت پیژني، بیا به د ډیورنډ لاین چې په رسمیت وپیژني په دې کې به دغه قوت ځای پر ځای کیږي چې د دغې قوت رهبري په پاکستان کوي. دغه پوځ چې د طالب په نامه دی دا به د پاکستان د خوا صدق کیږي. په دې سیمه کې محلي حکومتولي، سیمه ییزه حکومتولي، والیان، قمندانان، استخبارات دا ټول شیان به د دوی په کنټرول کې، پوځ به د دوی په کنټرول کې او دغه پوځیان به د افغانستان د دولت په چوکاټ کې ځای ولري. د هغه ترڅنګ د افغانستان بهرنی سیاست به د پاکستان په ولکه کې. دغه د پاکستان اساسي غوښتنې دي. آیا افغانان دې ته حاضر دي چې د افغانستان خپل ملي حاکمیت ته لاس ورکړي، افغانستان نیمه خاوره مکمل کنټرول د پاکستان په لاس کې؟ دغه شی د پاکستان غوښتنې دي. دا د حمید ګل خبره نه ده او دا موږ د حمید ګل سره په موضوع کې هم نه ده. د طالبانو په لیکو کې مستقل ګروپونه نه دي موجود. د حقانی د سراج الدین حقانی او د ملا هیبت الله یا د ملا برادر یا مثلا بل څوک دا هر یو طالب پاکستان ته همدومره ژمن دي، همدومره تعهد لري لکه جنرال حمید ګل چې لري. دغه شدید پاکستانیان دي او که ونسي په هغه ورځ به د سیاسي ساختار ایستل کیږي یا به وژل کیږي یا له منځه ځي. یوازینۍ ځواني چې ورسره وکړي چې هېڅ به ونه کړي دغسې یې کوي لکه ګلبدین حکمتیار غوندې هلته به سمبولیک ناست هېڅ رول به نه لري. یا به داسې سي لکه د متوکل غوندې هلته به سمبولیک ناست دي په خوله به یې خلک تریخ پیاز نه میده کوي. هغه چې دا ډېره غټه ځواني ورسره وکړي نو دغه ښه کار ورسره کوي لکه حکمتیار وژني یې نه هلته به ناستې صلاحیتونه به نه لري تر دې اضافه نه ورسره کوي. موږ دې مزلو ته دغه رقم د ځانه ذهني تعریفونه جوړول او غلط تعریف وړاندې کول او دا بیا په مختلفو نظریاتو باندې توجیه کولو باندې دا نسو موږ د حل موضوع حلولی. موږ باید دغه موضوع ته دغسې هولیسټیک اپروچ ولرو چې څنګه دی، څنګه چې دا معضله ده، څنګه چې موجود واقعیتونه دي د هغه پر بنسټ باندې د موضوع ته وګورو. که موږ په خپل په ذهن کې د ځانه غلط تعریفونه جوړ کړو موږ به یوازې نتیجه به یې دغه وي لکه دا اوس چې ده موږ کلونه 40 کاله کېږي موږ په یو جګړه کې ښکېل یو، کلونه انسانان مو له منځه ولاړله، په یو وارې مو 14 میلیونه انسانان مهاجر سوله. دا دي دا اوس د دې جمهوریت په ړنګېدو سره 8 میلیونه انسانان مو مهاجر سوله. د افغانستان قدرونه له منځه وړه، د افغانستان د 100 کلنه اردو مکمله له منځه ولاړله، د افغانستان نظام مکمل له منځه یو دانه د ډاکټر نجیب د دولت په سقوط سره له منځه ولاړی. بیا د جمهوریت دولت 100 کلنې لاسته راوړنې ټوله په صفر کې ضرب سولې. موږ به بیا هم همدغه نتیجه وي، همدغې پایلې ته رسېږو. یعنې بیا به تزامت وکاږو که موږ په دغه رقم غلطو تعریفونو لګ یا پر دغه خلکو پر لاره ولاړ سو چې دغه احمد مسعود یې تعقیبوي یا نورې خلک یې تښتي یا دغه د داودزیانو ګروپ چې هلته حاکم دی چې دغه چټیات خوا یې ګرده ورځ ناست دي، پیسې یې ولاک چې د کومې خوا پیدا کړي دي خو پیسې ورکول کېږي، پیسې هم لري ژوند دغه ته یې وظیفه ویلې د شرایط په سوشل میډیا کې اسان تخریب کې غلط تعریفونه وړاندې کړي. په دې باندې افغانان د مشکل ځان نشي حلولی یا پر ستانکزي باندې باور کول، هغه یو دوې خوږې خبرې وکړي یو دوه انتقادونه وکړي هغه هم سره کوارډینیټ کړي وایي ته په مطبوعاتو کې به زه کښېنم دغه یو څو درې خبرې به وکړم تا ته به ښکنځل هم وکړم تا ته به د یو څو ترخې خبرې هم وکړم د پردې تر شا ټوله سره ملګري دي. دغه مبین دغه ستانکزی دا یو لا هم د طالبانو خلاف نه دي، هېڅ کله خلاف کېدلی نشي، هېڅ کله د پاکستان خلاف کېدلی نشي. تاسې نه دي لیدلي په پارلمان کې د پاکستان دا مولانا فضل الرحمن و د بل محمود خان اڅکزی و یا مثلا نور په پارلمان کې یو بل ته ښکنځل نه سره کوي. دغه محمود خان اڅکزی سیس نه دی په یاد څه رقم یې ISI ته ښکنځل کول. دا محمود خان دا بل مولانا فضل الرحمن هر ګړی په خپل خبرو کې ISI ته څنګه ښکنځل کوي. مګر کله چې د پاکستان د ملي منافعو موضوع رامنځته سي یا د هند سره په مقابل کې یا د افغانستان سره په تقابل کې څنګه دا مولانا فضل الرحمن و د حمید ګل و دا بل محمود خان اڅکزی و ولی خان و ګرده په یوه لاین کې سره ودرېږي بیا ګرده پاکستان دفاع کوي. ملا یې، سیکولر یې، شرابخوره یې، ملحد یې، عیسوي یې، هندو یې، سیک یې، ټوله ګرده په یوه طرف کې سره ودرېږي. سیس دغه شي ته ولې پام نه کوئ؟ مننه. ډېره مننه انګار صاحب کورودان. قرار صاحب ستاسو وروستۍ خبرې به واورو نور به بیا لایو پسې راټول کړو.
ډېرې خبرې خو ویلو ته پاتې نه شوې. لاندې پاچا صاحب پوښتنه کړې وای تا مخکې وویل چې داسې وخت به راشي په حزبة الله به شکر وباسئ. دا ما د هغه په بنیاد باندې ویل، د یوه تیورۍ په بنیاد باندې چې دغه ډلې چې دي عموما د افراطي اسلامکارې ډلې د دې هرې ډلې د خېټې نه بله تر دوی بدتره ډله راوځي. دا مثلا اخوانیانو په مصر کې د اخوان له مصر جماعت الجهاد راووته او د جماعت اسلامي راووته، د هغې له خېټې القاعده راووته، د هغې له خېټې بیا داعش پسې راووته. هر یو یې تر مور ډېر روی ده. دا شی چې دی یو خو عموما دا ډلې دا شی دي، بل بیا د افغانستان افراطي ډلې بیا لږ نور یو بل خاصیت هم لري چې هغه دلته له مدرسې سره یو بیس لري، کونیکټ ده. هغه بیس یې ډېر قوت سره ریجنریټ کېږي، له لاندې نور دغه خر نسل درته روزي. که ته یو 5 نفره کابینه په دوی کې بدله هم کې، په پیسو یې بدله کې، یا مثلا خپله دا تجربه چې ده دا یو اندازه په دوی باندې تاثیر وکړي عصري سي، دغه بیس یې د عیسی په لاس کې دغه بیس یې بیرته بل نسل د لیونیانو درته راجوړوي، هغه به تر د پخوانیو به بتره وي. ما په دې بنیاد وویل دا تاریخي تجربه دا ښیي، یعنې مثلا د مجاهدینو نسل و هغه هم افراطیانو، هغه هم جهادیانو، خو آیا مولوي محمد نبي له هیبت الله سره مقایسه کېدای شي؟ سره له دې چې هیبت الله ریښه چې وګوري حتما به یا د مولوي محمد نبي په ګوند کې و پخوا. البته دا هیبت الله دا نه درته ښیم چې دا خو اوس یو کوټ غوندې یو شی ده، دا خو چا نه دی لیدلی، خو هغه کوم هیبت الله چې په کوچلاغ کې ووژل شو امکان لري بیخي دغه به وایي، یعنې هدف مې دا دی چې هغه جهادي تنظیمونه دوی په نسبت ډېر افغانان هم او ډېر اوپن مایندډ هم ول. داس ما یو ځای مې اورېدلي ول پخواني هیبت الله ته نږدې کسانو له جملې څخه چې دی په حزب جمعیت کې و. دغه هیبت الله په هغه وختونو کې وایي د حزب جمعیت غړی و. زه هم دا درته وایم، یعنې په کیفي لحاظ باندې ښیم، په سیاسي جوړښت او د سازمان په لحاظ نه ښیم، د افرادو کیفیت په لحاظ باندې. حتی د طالبانو دا به تاسو ته کېدای سرچپه ښکارېږي چې دغه اول امارت چې و هغه تر دې ډېر افراطي و. دا خبره صحیح نه ده. په اول امارت کې ډېر داسې افغانان اوسي نسبونه او سلسلې معلومې وې. د مولوي متوکل کورنۍ په کندهار کې ټول پېژني. د اول امارت خلک کې دا رقم خلک ول، هغوی دومره نه ول. په دې باندې هغې یو ریسرچ کړی دی، دا د افغانستان انالیست نیټورک کیفي ریسرچ یې په دې باندې کړی چې څه رقم د دوی د ډلې په منځ کې افکار افراطي سوي دي. او بل دا ده چې هغه خلک چې وو په هغې کې یو غټه برخه خلک په افغانستان کې دننه روزل سوي وو، که څه هم سازمان هغه وخت هم پاکستانی و. او په دې نسل کې د طالبانو خو اکثریت د دوی په پاکستان کې روزل سوي دي. نو دا یو بل کیفي تفاوت دی په دوی کې. هر صورت نو تاسې ډېر وخت حوصله وکړله، بحث به سره راټولوئ. مننه. خوند یې وکړ، ښه بحث و. دا دی هغه 2 بجو ته نږدې شو، هماغه د تېرې شپې په څېر هغه 2 ته هم ځانونه ورسول. نو خوندور بحث و، خوند یې وکړ، جالبې تبصرې وشوې. نور به یې نو سر راټول کړو بیا له خیره، که سبا شپه بیا فرصت و. بېګا خو زه وختي ویده شوی یم او تاسو فکر کوم لکه چې لایف کړی و اندړ صاحب را سره شیر کړی و، خو سهار مې ولیده ورته مې چې اوس رجیک شوم. نو میدان به نه پرېږدو، که زه نه وم تاسې یاستی نو، او که تاسې نه وئ زه به وم. تاسې خو باید میدان پرېښودل د بې غیرت سړي کار، میدان به نه پرېږدو، ته به ادامه به ورکړو. نو مننه قرار صاحب، ډېره کور مو ودان. انګار صاحب له تاسې مننه، خدای مو لاره راته. ښه ده چې تاسې یاستی، دا د ولس اذهان را سره خلاصوئ. موږ پوښتنې راوړو او تاسې ځوابونه وایاست، او داسې مفصل ځوابونه او داسې کره ځوابونه چې زه خو داسې څه نه وینم چې څوک دې وکولی شي چې هغه رد کړي بیا. نو له تاسې مننه، له دوستانو هم مننه چې لایف را سره تر اوسه پورې سپورټ کړ، تر 15 لکه خو یې دا د لیکونه ورسول. له خیره له ټولو دوستانو مننه، له ټولو هغو چې ګډون یې را سره کړی و، تر بیا ټولو ته ښې چارې، لوی الله مو مل.